د قرآن او د احادیث رڼا دا عظیم رڼا ده، هغه باوفا او مخلص دوست دی چې چرم انسان سره بے وفایی نه کوي. دا دنیا کې هم د انسان په کار راځي، په قبر کې هم راځي او په حشر کې هم راځي. دنیا کې څنګه په کار راځي؟ چا سره چې د قرآن او د احادیثو چراغ په لاس کې وي نو خپلم د قرآنی تعلیماتو مطابق کامیاب زندگی بسر گئی او د نورو خلقو د هدایت ذریعم ګرځي. او داغي زنده مثال د دې مدرسې علوم القرآن اساتذه کرام اغي سره د قرآن او حدیثو چراغ پلاس کې دي نو څومره ماشومانو خپل چراغونه د اغي د چراغ نه بل کړل. 83 ماشومانو خپل چراغونه د اغي د چراغ نه بل کړل او 83 ماشومان دا د قرآن پر رڼا سره منور وګرځیدل. نو دنیا کې هم پکار راځي، په قبر کې هم پکار راځي. سردار دو جہان علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائی یتبع المیت ثلاثا فیرجع اثنان ویبقى ما هو واحد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وی چې انسان وفات شي او داغه جنازه مقبره ته روانه شي نو درې قسم خلق جنازه پس رواني. نمبر 1 د اهل عیال وی، دویم د مال په خوا به غلامان دابم جنازه پس روانو او دریم د نیک اعمال د قرآن او د حدیث رڼاوي. فیرجو اثنان دا دوته واپس راشي اهل عیال او مال ويبقى ما هو واحد دغه د قرآن او حدیث رڼا وسره په قبر کې پاتې شي او په قبر کې ورسری وي تر دې پورې چې د جنت په دروازه باندې داخل کی. نو د قرآن او د حدیث رڼا دا دنیا کې هم پکار راځي، په قبر کې هم پکار راځي او په حشر کې هم پکار راځي. د قیامت ورځ به وي دا ټول ځمکه به همواره وي، لا ترى فيها عوجا ولا عمتا. ځمکه کې به اون چینی وي، اونه غنه بنوي. یوم لا ظل الا ظل عرشه دا الله د عرش سوري بوي. قرآن به د الله د عرش د سوري د لاندې ولاړي او قرآن به فرمایي الا من وصلني وصله الله الا من قطعني قطعه الله. خدای زه چې اذان ته پې وسکړې الله ماله په خپل آغوش کې ځای راکړی دی، الله زما تلاوت یې کړی دی، الله زما درس یې کړی دی، زما په درس کې شمولیت کړی دی. الله نن دله د عرش د سوري د لاندې دی ورکا. قرآن به فرمایي الا من قطعني قطعه الله. خدای زه چې اذان نه جدا کړی الله ما پسې پشتې ګرځولی نظر انداز کړی ما نه زما تلاوت کړی دی، نه زما تلاوت ته غوږ ایښودی دی، الله نه زما درس کړی دی، نه زما په درس کې شمولیت کړی دی. الله نن دله د عرش د سوري د لاندې ځای مه ورکوه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قرآن چا دپاره شفاعت وکړي الله به د قرآن شفاعت خامخا قبلوي. د قرآن او د احادیث رڼا هغه عظیم رڼا ده، هغه باوفا او مخلص دوست دی چې دا دنیا کې هم پکار راځي، په قبر کې هم راځي او په حشر کې هم پکار راځي. او شکل دغه رڼا د یو ماشوم سینې ته راله، یو ماشوم ناظره باندې قرآن وی، قرآن شریف یاد که، قرآنی علوم وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حملت القرآن اولیاء اللہ فمن عاداهم فقد عاد اللہ ومن والاهم فقد والا اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی
حاملین قرآن دا د الله دوستان دي دوی سره دوستی کول الله ذوالجلال سره دوستی او دوی سره دشمنی کول الله ذوالجلال سره دشمنی کولی یو عالم تا یو حافظ صاحب تا یو قاری صاحب تا یو مفتی صاحب تا د عزت په نگاه باندې قتل دا تعظیم خداوندی کې راځي او هغه ته د حقارت په نظر باندې قتل نعوذ بالله الله ذوالجلال ته په دې نظر باندې قتل د یو عالم د یو حافظ صاحب تعظیم داسې دی لکه دا د قرآن تعظیم او د قرآن تعظیم داسې دی لکه دا د الله تعظیم دی زمونږ د سلور امامانو کې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د زمانه په لحاظ سره د نورو امامانو نرستو تیر شوی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سن 80 ہجری کے پیدا دے امام مالک رحمت اللہ علیہ سن 93 ہجری کی پیدا دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ 150 ہجری کی پیدا دے امام احمد ابن حنبل 164 ہجری کی پیدا دے د زمانے په لحاظ سره د نورو امامانو نرستو راغلی دی یو ځل امام احمد ابن حنبل داسې نیر باندې ناست دی او دس کئی دیکھے دا دغی زمانی بزرگ سری سقطی رحمت اللہ علیہ مراغی ام پنیر باندے او دس سروک خوچوی قتل مان اخکتا امام احمد ابن حنبل ناستے ام او دس کئی لیکن وی دا دو سینہ کے قرآن پروتے احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدہ دن اوچت ناستے ما زمان مستعمل شوی او بپا دو ورزی دا خدا آدابونا خلاف دی داغ پشار آغی داغ نخکتا کے ناست امام احمد ابن حنبل تا پتا من لگی دا خود داغ تعظیمو کچی سینہ کے قرآن و حدیث دا نبی علیہ السلام پراتی چکل دا سیری سقطی رحمت اللہ علیہ وفات سو چاخوب کیو لید وی حضرت اللہ ذوالجلال تاثر سما ملو کلا اللہ بخلی او کنا دورتوی یر زما بخل ہو گرانو چکل زما پیشی اللہ توشوا او زما اعمال حاضر کری شو نو زما گناہون زیادو او نیکے میں کمی وی ما باندے لرزر آلا کب کپی را باندے تاری شوا چا اللہ میں جہنم دا غرزی خولی خولی شم پسینہ ہی پسینہ ہو گئے پسینہ سے شرابور ہو گئے چا اللہ میں جہنم تا غردی لکھ ساتھ پس راتا اللہ فرمائل او سیری سختی ننستا مغفرت او بخنا پیودا سے مسئلہ باندے کو چستا پا خیال خاطر کی نتیری گی کلچت جم دیوے امام احمد ابن حنبل حیاتو تچرالی پنیر دیو 10 شروع تو قتل جدمان اخکتا امام احمد ابن حنبل ناستے تا پڑکی ویدا خدا وقت امام دے یو محدث دے یو مفسر دے مجتہد ولی اللہ سنکی کلام اللہ او کلام دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ دی زدہ دن اوچت ناستے زمان مستعمل شوی و بپا دور زیدہ خدا دابونا خلاف تا دا دا پشار آلے دا دا نخکتا کے ناستے تا چی دا دا تعظیمو کو تا دا قرآن تعظیمو کو دا قرآن تعظیم زما تعظیم دے زپا دے مسئلے مستام مغفرت نصیب کو تمہیں پا دے مسئلے باندے ہو بخل چی او سڑے دا صاحب دا قرآن عزت کی اللہ بخی نو چی خپل قرآن وی خپل بچو باندے قرآن وی دا قرآن درس کی دا قرآن درس کی شرکت کی دا خلق بخامخا رب ذوالجلال بخی دا رحمت خدا بہانے میں جوید رحمت خدا بہانہ میں جوید دا اللہ رحم قیمت نغواری بلکہ دا یو بانغواری چی زبا دا خپل بندگان پس باندیو بخم اللہ دا خپل بندگانو دا مغفرت دا پارا بانے لٹی